د مهمو خبرونو سرټکی. په تاشکند کې د افغان او ازبکستاني چارواکو کتنه. د صنعت او سوداګرۍ له وزیر سره د قرغیزستان د بهرنیو چارو د مرستیال لیدنه. د افغان او ازبک سوداګرو ترمنځ د میلیونونو ډالرو په ارزښت د هوکړې لاسلیک. او د چین او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو ټلیفوني خبرې. د واک تلویزیون درنو لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. نن دوشنبه، اوس هم بشپړ خبرونه. په تاشکند کې د افغانستان سفیر عبدالغفار بحر د مرکزي اسیا د نړیوال انسټیټیوټ له رئیس او د ازبکستان د ولسمشر مرستیال جولان وهابوف سره کتلي دي. په دې کتنه کې د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا او د علمي، اقتصادي او سوداګریزو همکاریو د پراختیا په اړه خبرې شوې دي. ازبکستان کې د افغانستان سفارت په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې په دې لیدنه کې دواړو خواوو د افغانستان د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته پر درناوي ټینګار وکړ. د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي د قرغیزستان د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر تور سنکولوف سره کتلي دي. صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي چې په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو پر پراختیا او همکاریو د پیاوړتیا پر اړتیا ټینګار شوی دی. قرغیزستاني لوري افغانستان او قرغیزستان وړونه هیوادونه بللي او د دواړو ملتونو ترمنځ یې ګډو فرهنګي ارزښتونو ته اشاره کړې ده. د قرغیزستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر له عزیزي غوښتي چې د دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا لپاره قرغیزستان ته سفر وکړي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د خبرپاڼې له مخې دواړو لورو د سوداګرۍ د کچې د لوړولو او تر $1 میلیارد پورې د رسولو پر اهمیت ټینګار کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي چې د افغانستان او ازبکستان د خصوصي سکتورونو ترمنځ د څه باندې $65 میلیونه په ارزښت 10 سوداګریز هوکړه لیکونه لاسلیک شوي دي. سرچینې ویلي چې دا هوکړې د آریان زړګي په مشرۍ د 40 افغان سوداګریز پلاوي د ازبکستان د سفر پر مهال د فرغاني ولایت په قوقان سیمه کې د دواړو هیوادونو د سوداګرو ترمنځ شوي دي. د عامه روغتیا وزیر نورجلال جلالي د ازبکستان د درملو جوړونې او صنعت د پراختیا ادارې له رئیس عبدالله عزیزوف عمل پلاوي سره کتلي دي. عامه روغتیا وزارت وایي چې په دې لیدنه کې د درملو په برخه کې د سوداګرۍ د پراختیا، د افغان ناروغانو لپاره ازبکستان ته د تګ اسانتیاوو، د روغتیايي کارکوونکو د ظرفیت لوړولو، د دواړو هیوادونو ترمنځ د لاسلیک شوې هوکړې د عملي پلان او په افغانستان کې د درملو د تولید په برخه کې د پانګونې پر موضوعاتو خبرې شوې دي. د اسلامي امارت مرستیال ویاند حمدالله فطرت ویلي چې یو شمیر ازبکستاني سوداګرو افغانستان ته د درملو د وارداتو په برخه کې پانګونې ته چمتو دي. د نوموړي په خبره د ریاست الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي د ازبکستان د درملو ادارې له مسؤل عبدالله عزیزوف سره کتلي دي. سرچینې ویلي چې عبدالله عزیزوف په دې کتنه کې افغانستان ته د با کیفیته درملو د وارداتو او ویش په برخه کې د ازبکستاني سوداګرو د پانګونې چمتووالی اعلان کړی دی. د متحده عربي اماراتو لومړي وزیر او د دوبۍ د حاکم شیخ محمد بن راشد المکتوم په لارښوونه د دوبۍ بشري سازمان له افغانستان سره د روغتیا نړیوال سازمان، بي پولې ډاکټرانو او یونیسف په همکارۍ 90 ټنه طبي مرستې کابل ته را رسول شوي دي. د دوبۍ د رسنیو دفتر خبرپاڼه کې راغلي چې دغه مرستې به د 3 میاشتو په موده کې 250,000 افغانانو ته روغتیايي خدمات برابر کړي. تر دې مخکې هند هم د افغانستان له سیلاب ځپلو سره د بیړني لاسنیوي په موخه د طبي توکو ځینې تجهیزات رالیږدولي وو. خوست کې پر ډیورنډ فرضي کرښه تېره شپه نښته شوې چې له امله یې د پاکستان پوځي رژیم شاوخوا 19 عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د سرچینو په وینا نښته هغه مهال رامنځته شوه چې
پاکستاني لوري پر ملکي خلکو د توپونو مرمۍ وتوغولې، خو افغان ځواکونو یې په ځواب کې دفاعي اقدام وکړ. په سویل ختیځ کې د 203 منصوري قول اردو ویاند عبدالحق فدا وایي چې د پاکستاني پوځي رژیم یوه پوسته هم له منځه وړل شوې ده. د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې میشت افغانان چې ځانونه له کوم سیاسي بهیر سره تړلي نه بولي وایي پر افغانستان د پاکستان پوځي رژیم بریدونه چې په پایله کې سلګونه کسان شهیدان او زرګونه نور بېکوره شوي د نړیوالو اصولو خلاف او جنګي جرم دی. دغو افغانانو له یوې راټولېدنې وروسته په ګډه اعلامیه کې ویلي چې له تیرو 15 لسیزو راهیسې د پاکستان تر یرغل لاندې دی، نو ملګري ملتونه د افغان وژنې په نوم په رسمیت وپیژني. په اعلامیه کې راغلي چې پر افغانستان د پاکستان بریدونه د سیمې ټیکاو ته هم ګواښ پېښوي. د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر ملا نورالله نوري لغمان ته د خپل سفر پر مهال له ولسونو سره په غونډه کې ویلي چې په افغانستان کې نننی امنیت د نړۍ په ډیری هیوادونو کې نشته. نوموړي د افغانانو یووالی مهم بللی او ویلي دي چې د ټولنې بېلابېل قشرونه د نظام ملاتړ کوي. هغه همداراز له خلکو وغوښتل چې د پردیو په تبلیغاتو ونه غولېږي. په غونډه کې قومي مشرانو ویلي چې د اړتیا په صورت کې به د هیواد دفاع ته چمتو دي. د بغلان ولایت په دوشي ولسوالۍ کې د 2 ټیلري موټرو د ټکر له امله 15 تنه مړه شوي دي. د یاد ولایت د اطلاعاتو امیر مولوي سمیع الله مصباح وایي چې دا پیښه تیره شپه د زردسنګ سیمه کې رامنځته شوې ده. د دغه پیښې له کبله د ټیلرو سربیره یوه کرولا او 2 هینو ډوله وسایط هم زیانمن شوي دي. د هغه په وینا د اوروژنې ډلې امنیتي پولیس او طبي ټیمونه د پیښې ځای ته رسېدلي دي او د پیښې د لامل په اړه پلټنې روانې دي. تیره شپه د ننګرهار ولایت په ځینو ولسوالیو کې د چتونو د نړېدو له امله 6 تنه ماشومانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د ننګرهار د امنیې قمندانۍ ویاند سید طیب حماد ویلي چې دا پیښه په خوږیاڼو، پشیراګام او سپینغر ولسوالیو کې رامنځته شوي دي چې له امله 1 تنه نور هم ټپیان شوي دي. د حماد په وینا امنیتي ځواکونو په وخت سره سیمو ته رسېدلي او ټپیان یې د درملنې لپاره روغتون ته لیږدولي دي. د وروستیو ورښتونو له کبله د نورستان کونړ لویه لار چې په 4 بېلابېلو سیمو کې د غره ښویېدنې له امله تړل شوې وه، بیرته د ترافیکو پر مخ پرانیستل شوه. د یاد ولایت د ټولګټو چارو ریاست احمد نبی عادل ویلي چې یاده لویه لاره اوس مهال د تګ راتګ لپاره خلاصه شوې، خو لا هم د سړک له سطحې څخه د رسوبي موادو د پاکولو چارې روانې دي. د اسلامي امارت مرستیال ویاند حمدالله فطرت ویلي چې په زابل، سمنګان، کندوز او سرپل ولایتونو کې 1410 راستانه شویو کډوالو ته د سرپناه لپاره ځمکې ورکړل شوي دي. فطرت ویلي چې تر دې مهاله 8215 راستانه شویو کورنیو ته د استوګنې لپاره ځمکې ورکړل شوي دي. نوموړي ویلي چې راستانه شویو کډوالو کورنیو ته د دایمي مېشتېدنې په موخه د ځمکو د ورکړې لړۍ پیل شوې ده. نوموړي زیاته کړې چې په زابل کې 224، په سمنګان کې 150، په کندوز کې 940 او په سرپل کې 115 راستانه شویو کډوالو ته د سرپناه لپاره ځمکې ورکړل شوي دي. له هېواده بهر دا چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ له خپل روسي سیال سرګي لاروف سره په ټلیفوني اړیکه کې د منځني ختیځ د وضعیت په تړاو خبرې کړې دي. وانګ په دې ټلیفوني اړیکه کې ویلي چې بیجینګ تل د خبرو اترو له لارې د مهمو نړیوالو او سیمه ییزو مسایلو د حل ملاتړی دی. ورته مهال د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د منځني ختیځ د روان وضعیت په تړاو د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې مسکو د کړکېچونو د حل لپاره د سیاسي او ډیپلوماټیکو چینلونو بیرته فعالېدل غواړي. د روسیې دفاع وزارت خبر ورکړی چې د هوایي دفاعي سیستم په وسیله یې یوازې په 3 ساعتونو کې د اوکراین 148 ډرون الوتکې رانسکوري کړي دي. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې د دغو بریدونو له امله د روسیې په مرکزي او سویلي برخو کې د شاوخوا 9 میلیون کورونو برېښنا هم پرې شوې ده. په راپور کې راغلي چې د دغو ډرونونو پاتې شونو ځینې لوړپوړې ودانۍ زیانمنې کړي دي، خو د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. او وروستی خبر مهم دا چې د افغانستان د فوتسال فدراسیون خبر ورکړی چې د هیواد د فوټبال تر 12 کلنو کم عمره ملي لوبډله
نن دوشنبه د قرقیزستان پر وړاندې سیالۍ ترسره کوي. د فدراسیون د معلوماتو له مخې دا د مرکزي اسیا د ملتونو د 2026 کال جام سیالیو په لړ کې د افغانستان لومړنۍ لوبه ده چې د ازبکستان په تاشکند ښار کې ترسره کیږي. له ملتونو مننه. وروستیا مهم خبرونه مو هم دومره وو.